د مینه یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. کومانډو ځواکونو کندوز ولایت کې د طالبانو په زندان عملیات کړي او 15 کسان یې آزاد کړي دي. ملي دفاع وزارت وایي چې تېره شپه د کومانډو ځانګړو ځواکونو د کندوز ولایت مرکز اړوند په قوشتپه کلي کې د طالبانو په یو زندان عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د طالبانو له زندانه 15 تنه آزاد شول، 12 طالبان ووژل شول او 8 تنه نور ونیول شول. په دغو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. حامد کرزی وایي د سولې بهیر باید د پروژې پر ځای په یوه ملي پروسه بدل شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې روان بهیر باید ملي شي او مشري دې د افغانانو لاسته ولویږي. نوموړي نن د سولې په تړاو په یوې جوړې شوې کنفرانس کې د خبرو پر مهال وویل چې د سولې له بهیر بهرنیانو ځان ته د خپلو ګټو پروژه جوړه کړې ده، خو افغان لور ته پکار ده چې دغه بهیر له پروژې والي راوباسي او دا دې پر یوې ملي پروسه بدل کړي. هغه د خپلو خبرو پر دوام وویل طالبانو او د جمهوریت ملاتړو ته پکار ده چې له جګړو لاس واخلي، د پردیو د ګټو جګړه پای ته ورسوي او پر ځای یې د ټول اړخونه د ملي او اسلامي مسؤلیت په توګه د سولې لپاره کار وکړي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې بهرنیان افغانستان ته سوله نه راولي او دوی ټول خپلې ګټې لري. عمران خان وایي له هند سره د اړیکو په عادي کولو اسلام آباد پراخې ګټې کوي. عمران خان وایي له هند سره د اړیکو عادي کول پاکستان ته پراخې ګټې رسولی شي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې پاکستان د هند او هند د پاکستان لپاره ستر سوداګریز مارکیټونه دي او په خبره یې که د دواړو لورو ترمنځ اړیکې عادي کیږي اسلام آباد ته پراخې ګټې رسولی شي. د په خبره له هند سره د اړیکو عادي کول به د پاکستان اقتصاد ته وده ورکړي. هغه زیاته کړې چې د کشمیریانو د حقونو د خوندي کولو لپاره له هند سره د اړیکو ښه کولو ته زړه نه ښه کوي او په وینا یې د دوی له حقونو به دفاع کوي. هغه پر هندي لوري تور پورې کړی دی چې د کشمیریانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي او د دې ځمکې او جایدادونه یې نیسي، نو ځکه ورسره د اړیکو عادي کولو هره پریکړه ردوي. د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني د یو پلاوي په مشرۍ د پاکستان د پارلمان په رسمي بلنه دغه هیواد ته تللی. د راپورونو له مخې د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني د پاکستان د پارلمان په رسمي بلنه د یو پلاوي په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. راپورونو زیاته کړي ټاکل شوي رحماني به نن د پیکو په نوم یوې اقتصادي ناسته کې هم ګډون وکړي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم میر رحمان رحماني د پاکستان د پارلمان په رسمي بلنه دغه هیواد ته تللی و. په اسرائیلو کې د واک پر سر ناندرۍ رامنځته شوي دي. په تازه ناندریو کې د نتنیاهو مخالف لوري سره یو ځای شوي دي او د ګډ حکومت د جوړولو خبره یې کړې ده. دوی ویلي چې په ګډه به نوی حکومت جوړوي او په دې توګه به د نتنیاهو 12 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی ږدي. په ورته وخت کې نتنیاهو بیا د خپلو مخالفینو یو ځای کېدل د اسرائیلو لپاره د خطر زنګ بللی او په خبره یې ښایي سترې ګډوډۍ او ناامنۍ رامنځته شي. خو د هغه مخالفینو ویلي چې ژر تر ژره به حکومت جوړ کړي او د چارو د سمبالښت لپاره به پراخې هڅې وکړي. اروپایي ټولنه وایي له افغانستان سره ژمنې پر خپل ځای دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن د اروپایي ټولنې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پریکړې سره د دوی پر ژمنو کې توپیر نه دی راغلی. د په خبره له افغانستان سره د اروپایي ټولنې ټولې ژمنې پر خپل ځای دي او له دغه هیواد سره به د پرمختګ په برخه کې خپلو مرستو او همکاریو ته ادامه ورکوي. هغه ټینګار کړی چې دوی د سولې ملاتړي دي او تمه لري چې افغانستان کې روانه جګړه ژر تر ژره پای ته ورسیږي. له دې سره جوخت ټاکل شوي چې سبا سې شنبه د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په یوې غونډه کې د افغانستان پر روانه مسله سوله او ملاتړ بحثونه او خبرې وکړي. هند له امریکایي لوري سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. د هند رسنیو د راپور له مخې د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په امریکا کې دی او هلته یې دغه هیواد د بیلو لوړپوړو چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. نوموړي د امریکا د دفاع له وزیر سره هم کتلي دي او دوی ته یې واضح کړي چې هند په افغانستان کې اړیکې او ګټې لري او دغه ګټو د ساتنې غوښتنه کوي. نوموړي همداراز ډاډ ورکړی چې له افغان سولې سره همکار دی او د هغو خبرو په ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره کیږي. امریکایي لوري هم ویلي چې د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو همکاري اړینه ده او څومره چې سیمه ییزه اجماع په دې تړاو پیاوړې کیږي دومره جګړې او تاوتریخوالی کمیدلی شي.
حکومت د افغانستان په شمال کې نامسؤله کسانو ته وسلې ورکړي او طالبانو خلاف ترې استفاده کوي. ولسي جرګه کې د کندوز ولایت استازي وایي چې حکومت د افغانستان په شمال کې له طالبانو سره د جګړې لپاره په غیر مسؤلو کسانو باندې وسلې ویشلي، خو دغو کسانو د عامو خلکو په ځورولو لاس پورې کړی دی. ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازی انجینر کمال وایي وروستیو ورځو کې حکومت د قومندان فتح په نوم یو کس ته چې په غلا، اختطاف، غصب، قتل، دخیل دی او شخصي زندانونه لري وسلې ورکړي او د ولسي پاڅون کوونکو په لیکو کې ځای پر ځای کړی دی. نوموړی وایي دغه غیر مسؤل وسلوال اوس له خلکو باج اخلي، ملکي خلک د طالب په نوم ځوروي او په ګڼو جنایتونو کې لاس لري. چین افغانستان سره سړک جوړولو برخه کې همکاري کوي. چین وایي له افغانستان سره د سړک جوړولو او اقتصادي پراختیا په برخه کې مرسته کوي. په کابل کې د چین سفیر د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د لیدنې پر مهال همداراز د سولې په برخه کې هم د بشپړې همکاري ډاډ ورکړی دی. چینایي لوري ویلي دوی د دې غوښتونکي دي چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او دایمي اوربند رامنځته شي. سرچینې همداراز ویلي چې چین به له افغانستان سره د سړک جوړولو د ماشین آلاتو مرسته کوي او ترڅنګ به یې د کرونا وبا د مخنیوي په برخه کې هم خپل همکارۍ ته ادامه ورکوي. د چین سفیر دغه راز ویلي چې له افغانستان سره مرسته شوی واکسین به د اداري کارونو تر بشپړېدو وروسته ډیر ژر کابل ته ورسیږي. وکیلان وایي د کرونا لپاره د ښوونځي او پوهنتونونه نه رخصتېږي. د ولسي جرګې غړو د کرونا له امله د ښوونیزو او تحصیلي بنسټونو پر رخصتولو غبرګون ښودلی دی. د ولسي جرګې ګڼو غړو د نننۍ غونډې په امتیازي ساعت کې د خبرو پر مهال وویل چې کرونا یوازې په ښوونیزو او تحصیلي بنسټونو کې نه ده او حکومت ته نه ده پکار چې په دې حساسو شرایطو کې ورته اقدامات ترسره کړي. وکیلانو زیاته کړې چې په آنلاین توګه د زده کړو کیفیت د اندېښنې وړ دی او محصلین نشي کولی له دې بهیره ګټه پورته کړي. دوی پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره په دې اړه پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي او په دې توګه دې د لوړو زده کړو بهیر او ښوونځي له خنډ او ځنډ سره نه مخ کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم قطر ته رسیدلی دی. د فوټبال ملي ټیم به د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام او د آسیایي ملتونو د 2023 کال لپاره په مقدماتي سیالیو کې له بنګلادیش، عمان او هند سره سیالي کوي. دغه سیالي د پنجشنبې په ورځ په قطر کې ترسره کیږي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا نورو خبرونو ښې شېبې ولرئ.